لیول څرنګه لیول مطابق ده هغه علاقې شاعران جی بالکل هغه علاقې شاعران چې کوم دي مطلب لکه پاغه چې که سوچ وکې بیا زه خپلو شاعرانو چې موږ ول چې داسې خلک سته چې اله دونه اړېدلي دي مطلب چې کوم هغه اضلاع دي چرسدس لا مردان څه پېښور څه اچینی وغیره وغیره د موږ چې داسې خلکو کلمونه ستا مطلب چې هغه د یغو نه اړېدلي دي او هغه یو غټ مقام لري خو پټ دي مطلب هغه شایع ښکاره نه ده لہذا موږ د شاعرانو چې چونکې هغه شاعرانو چې یو دا خبره ده چې ادب ده هغه د وخت مطابق شاعري کوي چې کوم ریکوایرمنټس د وخت دي کوم ضرورت د وخت ته لکه اوس هغه چې کومي مثال مشاعرې ته چیرته لاړ سي بیا د خپلې 2-3 منټه لیمیټډ ټایم چې خپل غزل ختمي صحیح خو د موږ خلکو چې دغه باک نسته بالکل هغه موږ چې کوم آلش کې د معاشرې چې کوم طرف ته منډې ترړې دي یغه نلش کې شاته یو کنه نور په شاعري چې د موږ هیڅ شک نسته مطلب د موږ خلک چې کوم دي د ډیر شش غزل ډیر شش نظمونه لیکي لکه هغه د زړه د کومه نه سړی ته هغه پکار ده د یغه خو هغه دا چې هغه حالاتو سره دو په یغه منډو چې ندي چې هغه کوم مطلب پکار ده کنه دو تلش کی اپګریډیشن پکار ده اپګریډیشن ان ا سنس چې د دو کوم منټالیټي دا یغه لیول اف تھینکینګ پاس کېدل پچار دي یغه چې کوم د وخت ریکوایرمنټس دي د وخت ضرورت ته خپل سوچ هغه زوړ نر بدلول دي نوی طرف ته اوس د فیسبوک دور ده د سوشل میډیا دور ده د ټیکنالوژي دور ده دو مثال آغا د کلو د حساب کتاب چې شخ تړلی دي صحیح یغنر وتل پچار دی میډیا ته دنیا ته شوکېدل پچار دی صحیح چې یاره د موږ علاقې خاورې چې ټیلنټ ستا ده خو چې چوکې وار وي پټ پروت دا اوس ماشاءالله د اف ام لکی 88 چینل دا زار خدمت او دغه مطلب دا منډه ترړې اوس دغه یو کړی دا صحیح دغه لړۍ و کړی دا چې مطلب دو به ان شاء الله مختبوزي دا سي ډیفرنٹ چینلز پکار دي د مروتو شاعر سړای نه پیسې غواړي نه مطلب چانه بل څه ډیماند کوي صرف او صرف چې د غزل زکه چې د غزل د خوراکي د غزل د څاکی د غزل د زندگی صحیح د بچای د غزل او د غزل چې وستایسي خلک مینه وسره وکي بس دا د لپاره هر شي ډیر غټه هغه د مطلب اچیومنت د لایف صحیح اخر چې خپل شاعرانو ورونو ته یو داسې میسج ورکا یو داسې پیغام ورکا یو داسې خبر ورته وکا چې هغه خبره په وجه سره هغه میسج په وجه سره د هغه چې یو ورورولي راشي اتفاق راشي او چې کومه خبره تاسو وکړه چې شاعري ته ترقی د ادب ته ترقی ملاوي جی نو دوه ورونو د لپاره یو داسې بالکل دغه یو دوه شیرونه زه د دوه غچ اول د شیرونه بیا وتاغه کوي چې مینا خوراکا ځان په وکړاوه مینا خوراکا ځان په وکړاوه علم زدکا او ځان په وکړاوه د نفرتونو اور د مړ کدلتا واجب ورکه کینه کا ځان په وکړاوه او عبادتونه او نیکی بلاش وي معاملات خکا ځان په وکړاوه نو دغه د پاره مطلب د خپل شاعرانو د پاره د ادب ملګرو د پاره د ماده پیغام ده چې هغه د په مختلف علاقو چې شاعرانو سره یو بل سره ناستا یو سوشل کانټیکټس یو مطلب سوشل بانډز د دو جوړ کی مختلف ادبی مرکه ادبی جرګې د لکۍ د نورنګ د مطلب لکه کلو په ستم نه دا جوړ کی ولی چې دغه پښتو چې کومه زبا ده دا مجنا پرمختګ غواړي بالکل مطلب دا زبا مجنا پاتې کیږي لګیا دا او دغه زبه د پاره به د ما گورنمنت د ما خانان د ما ملکان د ما پولیټیکل خلک دا د دې خدمت نه کوي نه لګیا دي د دغه زبه خدمت په د شاعران خلک کوي په خپل او هغه شاعران چې کوم دي چې په علاقائی سطح باندې په هغه باندې اوس د عمر دراز مروت ادبي ټولنه یو جوړه سره ده بالکل ټول ملګرو ته پچار دي د زاید خان مروت په کوششو باندې مطلب هغه یو غونډه کیږي
چې بغیر د کینې د حسد د غنه رجی هر یو شاعر دلته مطلب لکه د خپل یو د ټولنه مختبون او پرمختګ په ټولنه چې وسی په هر ځکه چې دلته داسې خلک پرته دي چې هغه د منلو وړ دي بالکل خو هغه دا چې دغه مخترجی نه دو مخترجی نو مطلب دا یو کوشش شو رسلای دا د زاهد خان هوټل ول پاغه چې مطلب عمر دراز ادبي ټولنه صحیح چې د دغه سره موږ ملاتړ وکړو صحیح دخشي موږ دای مختبون جو جنگیر آزاد صاحب دسلو دایو د دویو کوشش تا جمیل لالا س جلیل بابا س او داسې اسماعیل پروانه صاحب سو زید خان پخپل س داسې محسن بنوي صاحب دا مطلب چې داسې د خلک رایسي او د ادبي ټولنې ته دو غور کی او د ور کی نو ان شاء الله دې سره با نن 2 کال بعد به داوا د یوجی تر رسیدلې بالکل مطلب زکه چې وی چې ورسی منزل ته چې مزل کوي پاتې شي چې پاتې له کاروان شي بالکل نو کاروان نه بنه پاتې کیږو دا سلولي ان ګریجوالي به مختجو ان شاء الله بیا به مو ادب ته ودا یو جای نیسی صحیح ان شاء الله طالب صاحب د خپل کلام نه خپل خوږور ودونکو ته یو غزل جی کا نظم وی هغه پیش کا بیا با دغه سره بیا اجازه ته خلو ډیر مننه ګل خان ګل صاحب زبا پښتنو سوچ د یو مطلب چې د کومنن سبا یو تصویر اخسته اصله دا په بار میډیا چې د موږ انټرنل میډیا چې دیغه په باری چې ما یو غزل لیکلای دا بالکل وای چې تا چې زما دا کوم تصویر وسته زدا سه نه واجب تا چې زما د کوم تصویر وسته زدا سه نه تا خو بخي لما ضمیر وسته زدا سه نه ډیر ښه مننه تا چې زما دا کوم تصویر وسته زدا سه نه تا خو لما زما ضمیر وسته زدا سه نه او جی پښتون يم غیرت کو میلمه هم پالم واجب او جی پښتون یم غیرت کو میلمه هم پالم تا خو بیخی پښتون پتیر وشته زدا سنه ډیر شي وای چې دا ته چې وای ترهګری خلق وجنه هسي واجب دا ته چې وای ترهګری خلق وجنه هسي تا خو بیخی لخلې زنجیر وسته زدا سنه ډیر شه دا بازي انسانان په سم نه پوهیږي واجب دا باز انسانان په سم نه پوهیږي زکه د کاشمه شمشیر وسته زدا سه نه ډیر شي مننه او نور د لاشونو ټولولو باندې ویر نه کوم نور د لاشونو ټولولو باندې ویر نه کوم اوس مې لزړه نه غویر وسته زدا سه نه ډیر مننه نور د لاشونو ټولولو باندې ویر نه کوم اوس مې لزړه نه هغه ویر وسته زدا سه نه او دا خلک وای لیونه دې او سپیلنه دې تالش واجب دا خلک وای لیونه دې سپیلنه دې تالش دا خو مې حس ځان نظر وسته زدا سه نه مننه او تا چې زما دا کوم تصویر وسته زدا سه نه تا خو لما زما ضمیر وسته زدا سه نه خپل خوږوالو دونکو نه تاسو شکریا به ادا کوم او په اخر چې کچيري تاسو د خپل د خوشی تبه کوم ټکی یا کوم داسې شعرونه وي چې هغه خپل خوږوالو دونکو ته پیش کوي بیا هغه بعد اجازه ګل خان ګل صاحب ډیر مننه بس د اخیری یو غزل دوته وړاندې کو ارشاد امید لرو چې ان شاء الله دینه مو فائدہ ورسي او دوه خوش سي وای چې دا یو لګیا دی چې زمونږ په منس کې شر جوړوي واجب دا یو لګیا دی چې زمونږ په منس کې شر جوړوي دا بل ته وګوره زمونږ وران ګودر جوړوي ډیر ښه او چا ورته ویلیو چې زړه نه زړه ته لار وي اشنا هغه ساده وګوره ځان لپکې ور جوړوي ډیر ښه او د خولې نصیحت ور باندې دومره خاص اثر نه کوي د خولې نصیحت ور باندې دومره زیات اثر نه کوي لکه یو خسړې سړی نه خوږ نظر جوړوي ډیر ښه او مننه داسې هم خلک شته چې شر نه بلا لري اوسي واجب مننه داسې هم خلق شته چې شر نه بلا لري اوسي لداسې خلکو نه ولی الله اکثر جوړوي ډیر ښه یو مننه او داسې هم خلق شته چې شر نه بلا لري اوسي لداسې خلکو نه ولی الله اکثر جوړوي او په زنګدن کې
کشمیری بچی دا سوال وکړلو واجب په ځنکدن کې کشمیری بچی دا سوال وکړلو هغه پښتون څه شو چې کله به سنگر جوړوي سنگر جوړوي کونډې یو څو ټوکړې راغونډې کړې د خان د کوره مننه کونډې یو څو ټوکړې راغونډې کړې د خان د کوره تر خپل لور سر پټولو له څادر جوړوي مننه او تالشه یو د وطن غم د ډېر په زړه اخستی واجب تالشه یو د وطن غم د ډېر په زړه اخستی یوه نه یوه ورځ به ګورې ستا زړه کې پرهر جوړوي ډېر مننه ګل خان ګل صاحب چې موږ ته دی زه د زړه د تل نه د تاسو شکریه ادا کوم مننه او کښلې شاعري د تاسو حالات زندگی او د شاعري متعلق ډېرې کښلې خبرو سره زه د تاسو اف ام لکی 88 له طرف نه خپل اوریدونکو له طرف نه ډېر شکریه ادا کوم ډېر مننه شکریه د مشته ګل خان ګل صاحب چې تاسو دومره د اف ام لکی 88 دومره مینا دومره زیار د یو خدمت زکه چې دا د ادب د لپاره ډېر غټه کړی دي کنه نو د دې لپاره موږ ان شاء الله ملاتړ به تاسو سره هر څه ټیم چې کله مطلب لکه د مش خدمت په جاری هر ټیم ویلکم تاسو ته مطلب لکه دغه ډېر زیاته مننه یو ځل بیا کو د اف ام لکی 88 ګل خان ګل صاحب په د ادبي ستوري پروګرام چې الله مو خوشحال ساته یو نړۍ مننه تشکر ډېره مهرباني ډېر ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بعدا د بیل بٹن ووایو چې موږ نوې ویډیو تاسو ته تر ورسیږي